نن غواړو ریویل باندې کار وکړو. پیش از اونمو پرسان که انجینر صاحب خورمی کرده بود که دایمنشن تمپرری آب شوانی، ما هرچی خپالیدیم ایت آپشن پیدا نکردیم که او آب شود. ولی یک چیزی هستن سیتینگ داره که یک کمی ایتو سیتش کنی کمی کلانتر نشان بتن یا بگراوندشان اوپک شود یا در او حالت مثلا آلی میته نه نشان میته اونه. اگر دو دانه سیلکت کنی یا 3-4 دیوار باز نشان نمیته، بخاطر این که نشان نمیته اینجا باید بری اکتیویت دایمنشن باز خودش نشان میته. ولی این آپشن ما پیدا نکردیم که این چی شود، بیخی آب شود. در این صورت آب میشه مثلا ملتیپل الیمنت که سیلکت باشه، څو شیانو چې سیلکت کړي وي بیا هلته اپ کېږي. هلته به ته خپله راځې دلته مینوال اکټیویټ ډایمنشن. ګوره اکټیویټ ډایمنشن ما ورته وویل ټول ټمپرري ډایمنشن چې دی هغه ټول هغه سو روښانه سو راغله. صحیح ده. او د دې لپاره چې د یعنی د دې ټمپرري ډایمنشن په اړه نور سیټینګ ته لاړ شئ. اوس لکه دلته دی دا له سنټر نه ښیي که نه، یا سنتر هستن میبینی باشه یک چیزی اینه نمیگه. از سنتر کلکین تا سنتر دیوار تمپرری دایمنشن نشان میته نه؟ سنتر هستن نه؟ کلکین هم سنتر هست، نه ای سنتر هست سایز و از دیوار هم در سنتر هستن. بخاطر اینمی که از این دایمنشن سیتینگش تغییر بتن میرین در منیج اینجا. خب اینجا بیاین در ایدیشنل سیتینگ اینجا بیخی داخلش هستن. خب اینجا هستن تمپرری دایمنشن. اینمی را باز میکنی اینجا چند آپشن داری. وال اینا سنتر لاین هستن، بخاطر اونمو اینجا سنتر لاین میگیره. اگر سنتر اپ کور برایش بگویم باز سنتر اپ کور میگیره. اگر برایش بگوین که پیس اپ کور باز پیسش میگیره. اگر پیس اینمی بگوین پلستر که کردی هر چیز اونمو پیس میگیره. اینما اینمی را میگیریم باز ببین که چی رقم چی بید اون حالی از پیس میگیره. یعنی مزخمت پلستر را میگیره پیس؟ نه منظورش تمپرری دایمنشن اینمی هستن که شما زود کار بتانی. صحیح ببین کدام بالا؟ از فیس بگیریم یا سنتر لاین بگیریم؟ نه یک تمپرری دایمنشن هستن، یک دایمنشنی که دائمی پرمننت ما چی می اندازه گذاری میکنیم. تمپرری بخاطری هستن که تو زود کار میکنی یک چیزی اجست میکنی. ببین اینجا حالا خوب برایت معلوم میشه. خب این از دیوار پیس هستن، از پیس پلستر گرفته و این در سنتر خود اینمی کلکین هستن. حالی ما میریم در اینمی تمپرری دایمنشن در سیتینگشی در سنتر میاریم که از سنتر به ما نشان بتن. ببین باز بریم در منیج تمپرری دایمنشن ایره پیس ما کرده بودیم، ایره سنتر لاین بگویم که از سنتر دیوار برای نشان بتن. حالی اگر اینمی را سلیکت میکنی اون در سنتر آمد او تمپرری دایمنشن. و اگر دیگه تغییرات میارین مثلا این تمپرری دایمنشن ما هستن حالی بخی ترانسپیرنت هستن، نه شای بخی اگه ده خالی ده چه نشته. حال تا زی فایل مینیو تا چلاده آپشن تا دلتا با گرافیک ترسه. گرافیک دا گرافیک که برین اینجا تمپرری دایمنشن تکست اپیرنس هست. سایزش میتونی که خرد و کلان کنین و بگراوندش میشه که ترانسپیرنت روخانه پریگده یا اوپک که میگه که یک مثل سپید وری معلوم شونه و یگان جایی که خالی معلوم میشه که چی رقم میشه. ایرا ما یک کمی کلان میکنیم دا ایرا اوپک میمانیم. اوپک از چی هست؟ اونجا برای معلوم میشه اینه چی شد. هم سایزش کلان شد و هم اینمی چی شد؟
ترانسپیرنت نیستن یگان جا اگر اینمی رنگا خوب نباشه نه روشنتر نباشه بازی معلوم نمیشه تمپرری دایمنشن باز میشه سیتینگش تغییر بدن بازی تو برایت معلوم میشه تمپرری دایمنشن نه با کلش و سیتینگ وقتی که در اپشن رفتی در فایل منیو او با کلش هستن میشه اگر بک‌گراند هم تغییر میکنی اینمی از خود رویت تغییر میشه تمپرری دایمنشن به خاطر اینمی است که زود اجستمنت بتونی یک چیزی اجست کنی دیگه کدام خاص چیزی نیست ما اونمو اپشن پیدا نکردیم که بیخی آب شوه خب شاید باشه ولی نمیپایم پالیدیم اینقدر تانیستیم که اینمی قدر معلومات جمع کردیم اینه برایت گفتیم پیش از اینمی میتونین که خودتان از اینترنت استفاده کنین از خود وبسایت یا تو دیسک هستن میشه که اونجا برین خب امروز ریویل میخوانیم نه در دیوار ما یک دیوار جور میکنیم دیوار این ارکیتکچر کارتین وال اینمی تست وال میگیریم سیست اینمی در یک دیوار جور میکنیم این در لیول یک مکار میکنیم اینمی دیوار در این دیوار میخوایم یک ریویل یک چقوری که میگه نه هر رقم که دیزاین میتین او مربوط شما میشه دلتا زی د نیو تا ځان ته یو فیمیلی جوړوي کریټ فیمیلی ته چې لاړئ مهمه هماغه پروفایل دی ښه پروفایلونه دلته ما ته راوړي بیا ته خپل پروفایل به جوړ کړې د ټمپلیټ لپاره مثلا ریفرنس جوړه ریفرنس پلینونه هغه لږ نور بیا مغلق کیږي او کار درته کولای شي داسې همدا پروفایلونه چې دي تیار هلته جوړ شوي لکه ته ټمپلیټ جوړه د هغه لپاره که نه مثلا د میکانیکل ټمپلیټ جوړه یا الکتریکل هر شی د دې لپاره هم همداسې یو شی جوړولی شي هغه لږ ژور راغلی دی ورو ورو به داسې مخته ځو صحیح ده دلته ریویل راخله ده اوپن یې کړم دلته درته وایي وال پیس دی ګوره خپله دیوال دی خواته دی ښه ګوره وال هر چیرې لیکلي دغه چې دی وال پیس چې سلیکټ کړې دا ریفرنس پلین دی دلته درته وایي وال دی دی خواته وال پیس دی اوس یو ریویل پروفایل یې جوړوو صحیح ده راځئ کریټ ته دا خو تصور کولی شئ که نه داسې فکر وکړئ چې دیوال دلته ده زه همداسې دیوال جوړوم ښه ګوره دیوال داسې دی یا لاندې نه شروع دی یا هغه ځای نه داسې دیوال دی دا د دیوال پیس ده د دیوال مخ دی ده پیس اپ وال ده دیوال دی خواته دی نو موږ غواړو اوس دغه ځای باندې دلته یو څو جر ورته وایي ریویل ته ژور ځایونه ورته یا د نما لپاره هر رقم چې تاسو غواړئ زه یوازې ګوره درته کار کوم نور خو هغه چې څه ډول تاسو کار وکړئ تاسو فکر کې څه ګرځي هماغسې بیا کولی شئ اوس دلته راواخله یو 3 سانتي دننه لاړ شه صحیح ده 3 سانتي 3 سانتي موږ لاړو دننه ننه چې لاړې یو 4 سانتي دی خواته راسه داسې ګول غوندې چې ژور داسې کرښه وباسي صحیح ده بیا یو 15 سانتي بس دی که نه 15 سانتي بیا 4 سانتي او 4 سانتي ژور داسې بیا 15 څنګه هغه سره خو یو لاین دی که نه
شعاع یو شی دلته چې قطر یو شی څه خو شعاع یو شی راځي 2 سانتي راځي هغه نه به دغسې ښکاري اوس ګورو صحیح ده چې غټه ده یا وړه ده دا اوس دلته هغه که کلوز یې که صحیح ده همداسې پروفایل صحیح ده یا نور هم تغییرات راوړلی است اینا می رقم پروفایل دیگه صحیح است نه اگر میخواهی که یک پروفایل جور کنید اگر ما اینمی ببریم نه سیو کنیم باز اینمی پروفایل هستم تغییر اونجا آورده نمیتونیم اگر خودتان بخواین که یک پروفایل جور کنی هر وقت ادیت کنین یعنی هیچ به این نرین که پس اینمی را ادیت میکنی که شعاعش چند باشه ای تو میتونین باز این اندازه گذاری یک دفعه بکنین از اینجا تا اینجا صحیح است این 22 هستن این را سلکت کنین اینجا چی هستن خب اینمی پارامتر هستن نمی نامش خب معلوم نمیشه خب اینجا میایین نکریت پارامتر وقتی که کریت برایش گفتین اینجا نام برایش بتین مثلا برایش بگوین ایره چی بگوین ایچ میشه ایچ یک برایش میگیم بلندی ایچ یک سایز باز دا یادت باشه که اینمی را ایچ یک گفتین ایچ یک مساوی شد 220 باز دی آی بگیرین دیتا درش دیکم خو اینم در فیمیلی وقتی که در فیمیلی جور کنین باز هر وقت یک میشه آیسته آیسته پیش میریم در پریمیتر خب ای را وید میگیم صحیح یا تکنس میگی هر چی که میگی تکنس میگیم پورا نوشته کنیم خوب هستن صحیح تکنس هست اینمی تکنس شد پس بیاین در اندازه گذاری شما میگیره خب روز زاویه گرفته دادم صحیح اینمی را و این یک کمی اسکیلش کلام کنیم یک کمی دیگه هم که خوب معلوم شونه این کنترول بگیریم عرصهش باید چی باشه خویی چی شد اگر بخواهی میزین تا یک برابر باشه ما هم بخاطر اونمو چی میکنیم به خاطر اونمو کنترل میگیریم که کلش یک برابر باشه اگر یک برابر نمیخوای باید 3 پارامتر داشته باشیم اینمی میگیریم میریم به این کریت پارامتر ای را میگیم ریدیوس برایش نوشته میکنیم باز خودتان که هرچی ارک ریدیوس صحیح شد اینمی گرفت تن اینمی اندازه من نه از اینجا تا اینجا که چقدر دور باشه یا میشه بیخی از این سنتر تا این سنتر بگیریم از این سنتر تا اینمی سنتر یا از اینجا تا اینجا یا هیچ اونمو چیز باید برایش بگوین خب اینمی اندازه ولی چی رقم بگیریم اینمی گرفته میتونیم اینم گرفته میتونیم خب سایز شد خب یک چیزی هستن خب اگر این ما مکمل چی میگیریم نه اگر مکمل بگیریم در یک پارامتر باز نمیشه که مساوی بتیم نه این مساوی شوه این مساوی شوه
اینمی رقم میمانه میره هیچ دیپاین نمیکنم اینمی علی سایز یکمی چه میشه یک دفعه اینمی ساده میریم باز میبینیم اگر تا نیستیم جدایش چه میکنیم تا این قدر که پریمیترش برش چی کردیم بس اسی که داشته باشیم این برش داده میتونیم اینمی کلش میشه سایز باز ببینیم که این کار میکنه یا نمیکنه خب سیو میکنیم save the desktop reveal اگنام برش میتیم این سیو شد در این پروژه لودم کردیم سایز برین در این دیوار در پراپرتیز در ایدیتش برین ایدیت دلتا راسه پریویو تا سیکشن ته چې کله راغلی دلته به خپله ریویل راوړه اډ مونږ کوم نوم ورکړی دا دی که نه دا دی راغلی دی مونږ پروژې ته لوډ کړی راغلی اوس که دلته بیز نه څومره ډسټنس چې ورکوی زه ورته 100 وایم صحیح ده یا همدغه 100 سانتي پاس راځي اپلای کوم اوکی اونمو چیزی که میخواستیم این آمد صحیح میشه که یک دو دانش یکی دیگه هم اد میکنیم یا اینجا بیاین خب اینجا دوپلیکیت هستن یک چند دانه دوپلیکیت کنین ای را در چل نه در 50 تا باش که نه در 50 ای را در پیغه بانی کدای سی بیخنه و آغا کی زه گورم که پیغه سر بانی را تا خب یا منگ تا آغا را کهی دا بینی دا دو آغا را آغا سایی دا بلگ زیاد کو سایی دا نوی بای کم سایی دا او دا با یو سلاو دا به 12 وکم و صحیح سکم اوکی که خو نورم داسې راوړلی سي صحیح اوس 3D ته لاړ سه ویو بغل نه چې راوړی داسې یې بغل نه هم کېږي چې بیا خسې اره بیخي بغل نه خو دا هغه دی که نه دومره راغلی دی خو دومره ښه نه ښکاري بیسیک ویل اپډیټ زون عمودي مالته اپشن لري بیا به وګورو صحیح ده اوس لپاره هم ده کولی شئ چې افقي اوس هلته اپشن لرو هغه راواخله عمودي هم کېږي هغه سیم کولی شئ هغه لپاره بیا ځان ته فیملي هم هغه کولی شئ چې ځان ته همغسې فساد جوړ کړئ اوس د دې رنګ که دې بل هغه شیډډ دا د خښت دیوال خیر دی که دې قسم نه ښکاري دا اوس پینټ مې دا میټیریال دا زه وګورم کیدای شي منځ په ملي کې که بدل شي خو صحیح دی که نه کېږي ځکه دا موږ ریویل چې دی خپل همغه سټرکچر مو داسې هغه کړی جر مو ایستلی دلته وګوره خښته دی نو د دې لپاره فکر نه کوم چې هلته یې میټیریال هم بدل کړی شي که داسې وای چې سکرپټینګ خو ځان ته هغه دی که نه ځان ته یو ایلیمنټ دی کېږي ریویل کې ما کوم اپشن نه دی لیدلی چې دا میټیریال هغه شي دا اوس که دا مواد یې موږ کانکریټ کوو دا بریک نه لاړ شي او کانکریټ راواخلو ښایي ښه ښکاره شي یا همدا دا شی مواد چې دي دا به راواخلو د دیوال لپاره
ګوروینې دا هغه دی دننه چې تللي اوس ګورو چې موږ هغه کوم پیرامیترونه چې وو هغه کار کوي که نه کوي ببینیم که کار میکنه یا نمیکنه. اینجا در براوسر بیاین خب اینجا زیر برین اینجا چوکی از خوب معلوم نمیشه. ابراهیم آقا چوکی خلق دستیم چیز بس در این پیمیلی میری خب اینجا کلی پیمیلی هستن. اینجا باز در پروفایل برین اینم اینجاست. اینجا پروفایل به نام چی بود؟ ریویل بود نه؟ اینمی این را آن کنی این آن شد. حالی میبینیم که او خود آرک رادیوس اونجا 20 بود نه؟ این را ما 30 میکنیم. هایت ما 22 بود. این را ما 25 میکنیم. سایز 250 میکنیم. تکنیس 30 بود. اینمی را خود چل میکنیم. حالی میبینیم که ادیت میشه یا نمیشه. دیدی او تغییرات اونجا آمد. اینجا کلی تغییرات اینجا آمده. یا ندیدیم؟ انجینر سر این ساعت آخر بشه نه؟ سری از دیوارا رو مثلا مقطعی ساده باز یک گل یا هر اون چرا قبلش این خب دیوار گرفتی یعنی یک سکشن ساعت آخر او میشه خو مثلا سایدینگ میکنی یا خو اینمی ریویل میکنی کلش یک طریقه اینمی هستند که دیوالتان سپلایت کنین دوالا گفتیم نه سپلایت کنین با یک دیوار با یک او دوپلیکیت کنین دیگه نام برایش بتین و یا ایت میشه که خودتان اونجا که اکستروژن خواندین نه اکستروژن اگر دید با اکستروژن میتونی با لک دیوال تا یو رقم اکستروژن اما هغه جوړ کړي بل دیوال تا بل رقم بل تا بل رقم ولی تو میشه که یک دفعه شما بتانی چی کنین یا سایدینگ استفاده کنی یا از اینمی ریویل استفاده کنی باز میشه دیواریتان سپلایت کنی کلش یعنی ما یک ریویل پروفایل جور کردیم دیگه ضرور نیستن که هر وقت ادیت کنی اونمو را دوپلیکیت کرده میرین باز اونمو ریویل میگیرین برش به دیوار به هر چیز که میتین از اونمو استفاده میکنین زو گرم که دلتا اوساگه اوسی مثلا دا دی ارکیتکچر وال سویت وال ریویل دلتا ورتیکل پراپرتیز edit type profile مون کوم یو جوړ کړو دا وکم ریویل افعال دا راخله ورټیکل دلته جوړ او مشکل نشته اوس په دې دیوال کې دا دی راغی ښه ویني ورټیکل جوړه هر رقم چې ته وغواړې هلته ماته یو څه آپشن کېدای سي د دې هغه کوم ریډیوس مو چې ورکړی و که نه شوابي هغه ناسمې وي خو کولی سي چې همدا ګوره کوم ریویل پروفایل چې موږ جوړ کړی و هماغه مو راوړو انجینر صاحب محمود دایی فکرتان بود خو دا ویدیو هم آمده خب میتونیم که اینمی را جور کنین بیاریش خب یو بل پروفایل زه جوړوم چې تاسو فیملی سره بلد سئ دغه کپ جوړوم کپ چه رقم ما میتونیم اینمی وال کپ جور کنیم یک ساده کپ میگیریم جورش میکنیم سیز این را دیلیت کنیم دیگه دایی دیوار میریم دا دیوال من سره یو سلاویا دی کنم یو سلاویا زه دا شل کنم چی رقم ما میتونیم که یک والکپ ساده جور کنیم یا یک فیمیلی را جور میکنی نه بنیو میری فیمیلی در فیمیلی که رفته در دسکتاپ پروفایل اینجا متریک پروفایل اینه میره بگیره این را که گرفتن اینم اینجا میتونی نه این لاین هستن او 20 بود نه دیواریمو
خب 20 که بود 5 سانتی طرف بیانه 150 5 سانتی این طرف صحیح شد اینمی 10 سانتی بلند میکنم 10 سانتی خب 20 که بود از بیرونم اون 15 میگیریم از سنتر که او طرف برنه 5 سانتی بیرون بره این 10 سانتی که از 15 میکنیم ارزش 3 سانتی 15 20 و دیوار 20 بود اینمی را اینمی جایی این تو یک کپا جور میکنیم اینمی رقم این رقم هم میشه رقم که میخواین ما به خاطر اینمی که ساده شود زیاد مغلق نباشه که اینمی هم میشه اینمی از بالا این طرف میاد این میشه که پلیتم بکنی اینمی گل کنی خب فرقی نمیکنه نه اونجا اگر چمپرم نشود پیک یک پلاشینگ بگیرن چی نمیشه اون میشه یک پیمیلی است برای جور میکنین اگر میخواین باز میشه خب ببینیم که یک دفعه ای را جور کنیم ای را بگیرین ده سنتر اینمیم ده سنتر این میشه که ایکوال هم بسازین اینمی اردیش بیرون تا داخل ایکوال باشه ولی ما نمیخوایم به خاطر که یگان جای ما اینزولیشن داریم میشه 8 سانتی بیاین نظر به آر ویلیو میشه 15 بیاین دیگر وضعی که هر دو پریمیتر دیای میگیره اینجا خود یک میسیج برای میته خب این اگر ای را ما کلیک کنیم اینمی ایکوال میشه هر دو طرفش مساوی میشه این ایکوال نباشه و بیا دواره مجبور یو قیمت ورکه و ځکه ایکوال دواره مساوی سو کنه مجبور یو قیمت ورکه خدا ده چې دا جدا ونیسه دا جدا ونیسه دا یو پریمیتر که دلته راسه پریمیتر دیتا به انتیریر و انتیریر وال کپ اوور هنگ هر شی چې تاسو ورته وایي هر نوم چې ورته ورکوئ زه همداسې یو یک نامی برایش دادیم خدا لږ وړ سکل که چې درته ښکاره شي دا هم جوړ که دا هم داسې اکسټیریر وال کپ اوورهنگ اینا میتونشته میکنیم خلاص دی آی interior thickness است خب wall cap thickness شما ایتی بن قبول کنین که چی است thickness است دیگه exterior wall cap thickness اوس دې ته ضرورت نشته چې دا اندازه ورکړو ځکه کله چې 15 سانتي دا لوړ سي او دا 10 سانتي سلوپ ورشي اتومات خپل یو بل سره کنیکټ دي اخلي ضرور نه دی اړتیا نشته چې هغه ته ورکړي اوس دا در سره سیو کا دا فیملی ګوره سیو دې فیملی ته زه څه وایم ډیسکټاپ وال کپ لود اینتو پروژکت د پروژه خودتان که کار میکنید او باید لود شوه که بیاین خب اون تو کار نمیکنه اوز دلتا لاړ سئ دې دیوال ته ایډیټ پریویو د سیکشن ته لاړ سئ ښه کپ په سویپ کې دی ښه اډ یې کړئ نوم یې
تست والکپ دا و کنه دا و افست اکستیریر بیس تاپ ورچویم کنه اون آمد حالی یکمی اجسمنت میخواه خب اجسمنت این افست هستن منفی 20 اگر بگیریم 20 نه 60 بگیریم لگ لگ بخواری پکوی کنه دا هغه کې جوړیږي شپیته جایی که میمونی اونجا کار میشه دوام میشه خب میشه اینمی بر دیواره که چه میکنین اینجا میتونی که چی شوه این اندوسه طریقه خود ما کار میگیریم هر طریقه که این تقریبا خوب است نه ایره بگیرین اپلای کنین حالی دو 3D برین اینو پروفایلی که خود ما میخواستیم آمده اگر میخوای که حالی اندازهش جابجا شد نه اندازهش تغییر میتی از اینمی ببین ما دا چی میریم دا براوسر دلتا پیمیلی تلارسی پیمیلی پروفایل ریویل تست پروفایل تست والکپ داده کنه وزگوره دا دبل کلیک که 15 سانتی دا لوړوالی دی ته غواړې 15 نه ورکوې دا ورته 10 کوي صحیح ده 10 او بل انټیریر وال کپ تکنیس و هغه چې 10 دا ورته 6 سانتی کوي 60 صحیح اکسټیریر خو یکی 60 شد اکسټیریر وال کپ تکنیس اینمی 15 کردیم نه اکسټیریر وال کپ ای اورهنگ بود که چقدر بره از چی از سنتر این باید اورهنگ نوشته نمیکردیم نه او خواست سپیس میشه این از سنتر باید یک چیزی نوشته میکردیم خب میشه که این بیخی سی بگیریم صحیح که خوب زیاد بره و این انتیریر 115 اینمی میمانه اگر حالی اوکی کنیم اون برآمدگی زیاد شد ضرور نیستن که ما باز بریم دیگه پروفایل جور کنیم باز یک پیمیلی که جور کرده دیگه او در کل پروژه کتتان کار میکنه دومره بسته اوس دا پیمیلی اوس مون کولای شو په بل بام کې مراوړو دی بل پی او دی پکې راوړل سي دا سلیکټ کا اما پیمیلی دا دیوال چې دی اوس د دې دیوال دلته وګوره ایډیټ تراسه سویپ دلته هم دا تست والکپ دا وکنه دا اپلای که خود دلته اجسمنت به بیا سم اجست که به صحیح ده مثلا اجسمنت نو تبه نوی 900 به بیا بیخی ډیر سی ښه 900 به نسی 990 سانتی راځي دا سلکو سل 150 یعنی 15 سانتی 15 سم نه دا به وکړو 200 به ورکړو صحیح ده 300 دا به 250 کو ښه ګوره 250 کو تقریبا سم راغی اوس دلته که ته دا اوکې کې دلته وګوره ټول دیوال ته همدا اپلای سو هغه کپ نه دی اوس همدا کپ دی نه دا دیوال نه کولی سي نور مواد ورته ورکړي میټریال د دې میټریال ته بدلولی سي ښه دلته اوس که ما خو دیوال سلیکټ کړی تورې زه وګورم که دې هغه کې بدلیږي که نه میټریال دې کې نشته که نه ولی کله چې موږ فیمیلی جوړو کېدای سي هلته د میټریالو هغه میټریالش اونجا تغییر بتیم د خود فیمیلی جور میکنیم مثلا اگر ما به فیمیلیش بریم فیمیلیش کجا بود از اینجا چی کردیم اوس کردیم نه داده که د دې پراپرټیز ته لاړ سو پروفایل یوزیج دلته میټریال نشته که نه
د دې په اړه به هم زه وګورم سیده چې د دې میټیریال چیرې هغه کېږي چې د دې میټیریال موږ بدلولی شو که نه باید بدل یې کړی شو داسې نه دی چې ډیټیل ماډیفاین سیکشن شیټ دا شیټ دی روټیټ ویت ګروپ زه به وګورم صحیح ده نه کوي ګوره د میټیریال لپاره چې دی دلته راځي همدې هغه ته دلته هم پیدا کړه په همدې په دې کې د پی ملي ټایپ دلته چې کله راغلی دلته نیو پیریمیټر ورته هغه که ورته راوړه صحیح ده دلته میټیریال پیدا کړه میټیریال دلته زه میټیریال ورته لیکم صحیح ده مثلا میټیریال ورته وایي اوکې ګوره دلته میټیریال راغله ښه اوس یې اپلای که اوکې که بیا دې سره اوس خپله کولی سي میټیریال هغه کې اوس که دا زه بیرته لوډ کړم په هماغه هغه باندې override in existing زه ګورم چې اوس کار کوي که نه کوي میټیریال ښه دا ټیسټ والکپ و که نه همدا میټیریال دا د راغلی میټیریال ورته بدل کړه بیخي زیړ همدا زیړ به ونیسي اوکې دې ته مو راوړی و که نه یا دې نه مو ایستی د دې میټیریال باید بدل شوی وای نو ولې بدل نه شي دا پروفایل و خپله ده نه دا یو جسم خو نه دی دا هغه دی ورې زه یو ځل بیا دې ځم ټیسټ والکپ ته دا مواد بل رقم ورته ورکوم سپینه کیدای شي هم د دې مواد دا خړ دی دا مواد ځکه همداسې زه همدا جپسموال بورډ ورته ورکوم باید بدل شي چې کله مو راوړ بلې نه کېږي ښه څه خبره به وي ښه وبه ګورو خو هماغسې بدلېږي زه به بیا وګورم کار به پرې وکړم بیا که اوس کېږي انشاءالله میشه قدر چنین